د یو افغان وګړي پر سر د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې 25,000 ډالر انعام کېښودل شو. دا چې څنګه ولې جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یو افغان وګړی د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگټن ډي سي پولیسو پرون تایید کړه چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگټن ډي سي په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی دی او ځای پر ځای یې ساه ورکړې. د واشنگټن ډي سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې 25,000 ډالر انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې تر دې دمه ورته څه باندې 14,000 ډالر راټول شوي دي. د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان یو پخوانی پوځي و چې د امریکا ته تازه کډه شوی و. بلخوا د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال فورون د فان چین افغان د قانون د پروسس او سوداګرۍ شرکت له عمومي رئیس پان او په افغانستان کې د دې شرکت له رئیس سره کتلي دي. د یاد شرکت مسؤلینو ویلي دي چې افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي او په راتلونکو څو میاشتو کې به دا شرکت د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د برېښنا د تولید او د سیمنټو فابریکې په جوړولو او روغتیایي سکتور په برخه کې پانګونه وکړي.